نن هغه ورځې چې په هغې کې د روژې نیسلو نه منع فرمایلې ده. د نبي صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې لا تصوموا فی هذه الایام، چې لکه دې ورځو باندې تاسو روژې مه نیسئ. هذا اکل و شرب و بیان، چې دا ورځې چې کوم دي دا د خوړلو څښلو او کور والا سره د جما ورځې دي. هغه ورځې کوم دي؟ هغه یو د وړوکي اختر اولنۍ ورځ ده چې 1 شوال ورته وایي، صحیح ده. او بل چې دی د ذوالحجې 10 11 12 13، یعنی د غټ اختر نه یو ورځ مخکې غټ اختر ورځ او ورپسې 3 ورځې، دا 4 ورځې دي، 10 11 12 13 ذوالحجه. په دې باندې روژه نیول چې کوم دي نو دا پې من راغلی دي. که څوک داسې روژه ونیوي یا په دې ورځو مخکې نیولي نو هغه به باقاعده دې باره کې استغفار وایي، ځکه چې په حدیثو کې د دې نه منع راغلی ده. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ د